السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ درس دی 9 erreurs en français très courantes. 9 erreurs en français très courantes. د فرانسوي ژبې 9 ډېر عام غلطیانې. کله چې په فرانسوي ژبه کې خبرې کوو دلته ډېر غلطیانې موجود دي، یعنی ډېر داسې نقطې دي چې ډېر باریک دي. لږ دې خواخوا شي یعنی د جملې معنا بدلوي. هغوی له جملې څخه 9 غلطیانې نن تاسو سره شریکوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ چې صحیح ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. لومړنی فعل visiter plus personne. visiter plus personne. visiter plus personne. visiter معنا یو ځای څخه لیدنه کول، یو ځای ته تلل، یو ځای لیدل. visiter فعل چې دی همیشه مونږ یو ځای لپاره استعمالوو، هیڅکله انسان لپاره نشو استعمالولی. visiter plus personne داسې نشو استعمالولی. On utilise le verbe visiter quand il s'agit d'un lieu, une ville, un musée, etc. visiter فعل مونږ په هغه وخت کې استعمالوو کله چې یو ځای لپاره خبره وي، یعنی visiter یو ځای لپاره استعمالیږي لکه ښار، موزیم او داسې نور ځایونو لپاره چې دی visiter استعمالیږي. مونږ یو انسان لپاره نشو استعمالولی visiter. Je visite un musée. Je visite Paris. داسې استعمالولی شو. Je visite un musée. زه موزیم ته ځم یا زه له موزیم څخه لیدنه کوم. Je visite Paris. Je visite Paris. زه پاریس ته ځم. انسان لپاره یو کس لپاره باید داسې استعمالو. On utilise le verbe rendre visite quand il s'agit de personne. rendre visite à quelqu'un. کله چې یو انسان لپاره خبره وي په هغه وخت کې visiter نه استعمالو بلکې rendre visite استعمالو. لکه په لاندې مثال کې وګورئ. Je rends visite à ma mère. Je rends visite à ma mère. Je rends visite à ma mère. یعنی زه خپل مور سره لیدنه کوم یا زه خپل مور وینم. صحیح شو؟ هغې سره لیدنه کوم. مونږ داسې نشو ویلی Je visite à ma mère. visiter یوازې ځای لپاره استعمالیږي. Je visite Paris. Je visite un musée. کله چې خبره د انسان شو په هغه وخت کې rendre visite استعمالو لکه Je rends visite à ma mère. دویم beaucoup très. beaucoup په کوم وخت کې استعمالیږي؟ très په کوم وخت کې استعمالیږي؟ د دواړو معنا ډیر دی. beaucoup معنا ډیر، très معنا ډیر، ولیکن دا دواړه په کوم وختونو کې استعمالیږي؟ لومړی beaucoup. On utilise beaucoup avec un verbe ou un nom. On utilise beaucoup avec un verbe ou un nom. beaucoup چې دی مونږ همیشه د یو نوم او فعل سره استعمالو. beaucoup همیشه د یو نوم او فعل سره استعمالو. لکه په مثال کې وګورئ. Il y a beaucoup d'élèves. Il y a beaucoup d'élèves. Il y a beaucoup d'élèves. یعنی دلته ډیر شاګردان دي یا ډیر شاګردان دي. élève یو ناون دی نو دې نه مخکې beaucoup استعمالیږي. دویم مثال. Je marche beaucoup. Je marche beaucoup. Je marche beaucoup. یعنی زه ډیر پیاده روي کوم یا زه ډیر حرکت کوم. marcher قدم وهل. صحیح شو؟ Je marche beaucoup زه زیات قدم وهم. beaucoup دلته ځکه راغی چې beaucoup نه مخکې دلته یو فعل راغلی دی. beaucoup د یو فعل او نوم سره استعمالیږي. دویم très. On utilise très avec un adverbe ou un adjectif. On utilise très avec un adverbe ou un adjectif. très چې دی یو قید او صفت سره استعمالیږي. très چې دی adverb یعنی adverb وای قید ته او adjectif صفت دې دواړو سره استعمالیږي.
لکه مثال کې وګورئ il marche très vite il marche très vite il marche très vite هغه ډیر تیز پیاده‌روي کوي صحیح شو یا هغه ډیر تیز قدم وهي ویت یو چې د ادورب یا قید دی دې له خاطره ویت څخه مخکې très راغی دویم مثال il est très grand il est très grand il est très grand هغه ډیر لوی دی صحیح شو il est très grand grand په دغه وخت کې یو صفت دی نو دې له خاطره grand نه مخکې très راغی داسې نشو ویلی il est beaucoup grand il est beaucoup grand دا غلط دی il est très grand یو فعل او نوم سره beaucoup استعمالیږي یو قید او صفت سره très استعمالیږي دریم dans le matin dans le matin dans le matin on ne peut pas dire dans le matin ou dans le soir on ne peut pas dire dans le matin ou dans le soir مونږ داسې نشو ویلی dans le matin یا dans le soir دا دواړه غلط دي dans le matin یعنی په سهار dans le soir ماښام دا دواړه غلط دي مونږ داسې نشو ویلی on dira مونږ به وایو le matin یا le soir دا دواړه استعمالو le matin je travaille le matin je travaille سهار زه کار کوم le soir je fais du sport le soir je fais du sport یعنی ماښام زه سپورت کوم یا ورزش کوم on pourra dire مونږ به ویلی شو dans le matinée dans la soirée داسې ویلی شو dans la matinée dans la soirée یعنی په ماښام او سهار په سهار کې په ماښام کې داسې مونږ هیڅ وخت نشو استعمالولی dans le matin dans le soir دا یوازې مونږ داسې ویلی شو le matin le soir یا داسې ویلی شو dans la matinée او dans la soirée څلورم faire une question faire une question faire une question داسې مونږ هیڅکله نشو استعمالولی on ne dit pas مونږ نشو ویلی faire une question mais poser une question faire une question دا غلط دی مونږ داسې نشو استعمالولی مونږ به داسې استعمالو poser une question یعنی یو سوال کول یو چانه یو پوښتنه کول poser une question مثال je pose une question au professeur je pose une question au professeur je pose une question au professeur زه له معلم څخه یو پوښتنه کوم یا زه له معلم څخه یو سوال کوم faire une question غلط دی د دې په ځای به مونږ صحیح جمله چې استعمالو poser une question poser une question پنځم je te manque tu me manques je te manque tu me manques je te manque tu me manques attention پاملرنه ډیر احتیاط کوئ په دې دوه جملو کې tu me manques signifie je suis triste parce que tu n'es pas là tu me manques معنا دی چې signifie وایي معنا دی je suis triste parce que tu n'es pas là زه خفه یم ځکه چې ته دلته نه یې یعنی ته مې یادېږي تا پسې خفه یم tu me manques ته مې یادېږي تا پسې خفه یم لکه مثال tu me manques احمد یعنی tu me manques احمد احمد ته مې یادېږي یا تا پسې خفه یم او دویم چې دی mais je te manque est-ce que tu es triste parce que je ne suis pas là یعنی je te manque معنا دی آیا ته راپسې خفه یې چې زه هلته نه یم آیا زه ستا یادېږم مثال je te manque معنا آیا ستا زه یادېږم یا ته راپسې خفه یې je te manque احمد je te manque احمد je te manque احمد
احمد ته وایي احمده زه ستا یادېږم ته راپسې خفه یې. Tu me manques یعنې زه در پسې خفه یم ته مې یادېږي. Je te manque ستا زه یادېږم آیا ته راپسې خفه یې آیا زه ستا یادېږم. شپږم Je suis bien Je suis bien داسې موږ هیڅ وخت نشو ویلی دا غلط دی. On ne dit pas موږ به نه وایو یعنې موږ نه وایو. On ne dit pas موږ نه وایو. Je suis bien Je suis bien mais je vais bien Je vais bien موږ je suis bien هیڅکله نه استعمالو. موږ به چې استعمالو je vais bien معنا یعنې زه ښه یم. Je suis bien دا غلط دی. داسې موږ نشو ویلی. همیشه به je vais bien Je vais bien زه ښه یم داسې به استعمالو. Comment ça va Comment ça va څنګه یې. Je vais bien Je vais bien زه ښه یم. اووم Merci pour venir Merci pour venir Merci pour venir داسې به هیڅکله نه استعمالو. داسې به وایو Merci de venir Merci de venir Merci de venir راتلو څخه مو مننه یا د راتللو لپاره مننه. Merci pour venir داسې به نه استعمالو. Merci de venir. اتم Le jeudi prochain Le jeudi prochain Le jeudi prochain داسې به نه وایو. Jeudi prochain Jeudi prochain یعنی راتلونکې پنجشنبې. کله چې وایو راتلونکې پنجشنبې Le jeudi prochain به نه وایو یوازې Jeudi prochain. Jeudi prochain j'irai à la plage Jeudi prochain j'irai à la plage Jeudi prochain j'irai à la plage راتلونکې پنجشنبې زه به ساحل ته ځم. راتلونکې پنجشنبې زه به ساحل ته ځم. La plage وای سمندر غاړه یا ساحل. نهم Je suis tard Je suis tard Je suis tard Quand on n'arrive pas alors on ne dit pas je suis tard mais je suis en retard. Quand on n'arrive pas alors on ne dit pas je suis tard mais je suis en retard. کله چې موږ یو ځای ته په وخت سره نه رسیږو او په موږ ناوخته کیږي موږ به داسې نه وایو je suis tard. داسې به استعمالو je suis en retard یعنی یو ځای ته ځې یو چېرته رندې ولري هلته په خپل وخت سره نه رسیږي ناوخته رسیږي. تو هغې ته وایه چې والله وبخه په ما ناوخت شو یا زه په وخت ونه رسیدم په ما ناوخت شو. تو به داسې نه وایه je suis tard دا غلط دی. داسې به استعمالي je suis en retard Je suis en retard Je suis en retard یعنی په ما ناوخت شو زه ناوخته راغلم. Je suis en retard désolé Je suis en retard désolé Je suis en retard désolé په ما ناوخت شو یا زه ناوخته ورسېدلم یعنی په وخت ونه رسېدلم بهانه غواړم. Je suis tard دا غلط دی داسې نشو استعمالولی. Je suis en retard داسې استعمالو دا صحیح دی. دا زمونږ درس امید لرم چې ورباندې پوه شوي به یاستئ. که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ. خپل نظر په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که چیرې همداسې نور کوم شیانو کې مشکل لرئ تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکي ویډیو کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو.